الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دانن چستاسو پا دی جماعت کی دا مبارک اجتماع جوڑا دا نتاسو دا زمان محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب سلمہ اللہ اغیو فرمائل چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک او دا خپل سیرت سره جوړه ده. رو شکر دے الحمدللہ ستاسو خپل دی جماعت دی علاقی مشران علماء کرام موجود دی او زمونگا مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتهم اغی هم تشریف فرما دی. داغی بیان مناسب و کافیو اور بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب دی هم الحمدللہ خدای پاک کل علم ورکلی دی خب بیان کولی شی. خدا دی مرگرو یو خواہش و یو محبت و چلی دنیکے دا پیغمبر علیہ السلام دا صفت بدی مجلس کے زه شریک کړم نو الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناست او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډې تعلق او زمونږ د دې راغونډېدو د دې ناستې پاستې نسبت د دې ننني مجلس مقصد زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمونږ د هدایت لپاره دنیا ته رالیږلی دی. ټول وایي الحمدلله. او مونږ په ډېر فخر کوو، مونږ په ډېر خوشحاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لویه سرچشمه، هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زمونږ په قسمت راوښی دی. مونږ خو الله ته نو ویلی او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د دې آخر زمانې امت وګرځوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوه. دا مونږ الله ته نو ویلی، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی په هغې کې سړی په میاشتو بحثونه کوي، نو هغه د ختمېدو نه دي. خدای پاک چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم له کم شان ورکړی او کم عظمت او کم لویي ورکړی وه، هغه ډېره ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبي علیه السلام نه اخیستی دی. خو دوه خبرې زه ستاسو مخکې کوم. یو په خپل زړه کې د حضور پاک سره محبت کول، او دویم د نبی علیه السلام د اخلاقو مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروري دي. زمونږ په زړه کې لومبی خو د نبی علیه السلام سره مینه او محبت پکار دی، او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دی چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر څو چې زما د پیغمبر علیه السلام سره مینه او محبت مضبوطي، د محبت او د مینې هغه رشته مې ورسره برابرې، هله به زه سوچه مسلمان یم. او که زما د پیغمبر علیه السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی وي، د نبی علیه السلام چې کوم عظمت دی هغه عظمت زما په اړه کې نه، نو ته په خپله پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نه یم، بیا به زه کامل مسلمان نه یم، بیا به زه هغه دو نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان به یم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمونږ صحابه کرامو چې د پیغمبر علیه السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوي دي، او د خپل اولاد نه تیر شوي دي، او د خپل ځمکو نه تیر شوي دي، او د خپل وطن نه تیر شوي دي، هجرتونه یې کړي دي، هر څه یې کړي دي. دا ولې د دې په زړه کې د پیغمبر علیه السلام قدر او د هغه محبت. زما چې چا سره مینه محبت وي د هغه لپاره به زه خپل هر څه قربانوم. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترڅو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه، د خپل اولاد نه او د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا هغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپل هم ترغیب ورکوي چې ګورې ما سره به محبت کوي، ما سره به پوره او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ، او په مدینه منوره کې عوالی ورته وایي، نو چې دا کوم ځای مسجد قبا ده، په دې کې پیغمبر علیه السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دیره وکړه. بیا د هغه ځای نه را اوس چې کوم ځای د نبي علیه السلام جومات دی مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوځي، دغه ځای ته پیغمبر علیه السلام را روان شو. او چې کله دغه مسجد قبا نه راته، یو طرف ته او بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیه السلام ماماخیل، د نبی علیه السلام د نیکونو رشتې ورسره زنانه وو، ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیه السلام چې کوم د نیکه پلار و د هغه ټبر، دا د مدینې منورې د دغه بنو النجار د قوم نه. نو دي غارو ته تورې واچولې او د نبي علیه السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته دي، او پیغمبر علیه السلام دې منځ کې را روان دی. دې درمیان کې یو صحابي دی، نوجوان صحابي،
دی خو بالغ خوراکوټه دی د عمر نه نوجوان دی نو عمر حضرت طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ دی راغو پیغمبر علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نوجوان صحابی دی صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته تپوس کې لکه دا یو قابل خاول تاویږي را تاویږي کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګوري دا ولې هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله د خدای رسول ډېر زیات مې خوښ دی په دې ځل کې مې سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب راته ښکاره ډېر زیات مې خوښ پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی خستا ما سره مینه شته وی اوس د مینې تقاضا ده چې چا سره د مینې هغه خبره به هم بیا منې که اوس ما ته صاحب تا سره مې ډېره مینه زه ښځه لکه ما سره د مینه ده زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ماله راوړ او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې پوړ سملې او ځان ته پالخ کېدې او ډډه ووې نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینې ستا دا به د هغه په شان کې ته به ناسته ولاړه د هغه سره کې د هغه خبره به منې او که ته د هغه مخالفت کې نو داسې د خولې هغه مینه ده دا د زړه مینه نه ده نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي وي ما سره د مینه ده وی یو وی زما یو خبره به ومنې وی بلکل به سره چې شک د خدای رسول بالرأس والعین وی ښه یو چل وکړه لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه داس مضبوط امتحان پلار به وجنې نو د هغه سر به دلته ماله راوړي زه ګورم چې ستا زما خبره منې که نه منې ما سره د مینه شته او که نشته اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی زبانی جمع خرچ والا مسلمان نه دی دو نمبر مسلمان نه دی هغه سوچه او مخلص مسلمان او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې پچا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي یاره په سچه منافقین مو کافرانو مو په سچه په صحیح نظر باندې د هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي ډېر عجیبه عبدالله بن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد یو څو تپوسونه د نبی علیہ السلام نه وکړل نبی علیہ السلام ورله جواب ورکړ لیکن دی ورته څه وایي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا د مخ ته مې وکتل که نه نو ان وجهک لیس بوجه کذاب ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی ستا د مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې او فوراً ایمان راوړه نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلی دي که نه تنقید په نظر نه په بد نظر نه په صحیح نظر نبی علیہ السلام ته کتلی دي هغه نه خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه دی ورته څه وایي اوس کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده فوراً یې توره د غاړې نه کوزه کړه دې کې له کلس ورکړه او توره یې ترې وایستله وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه دا خو ډېره معمولي خبره ده اوس به زما د پلار سر ستا پښو کې پروت دغه دې لاړ منډه چې منډه کړې نبي علیه السلام ورته اشاره وکړې دې حراشه طلحه راویې غوښت وایي موږ په چا پلاران نه وجنو خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله او د هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم و هغه وینم چې څه شو دا هلک صحابه کرامو چې معلومات وکړل وایي صاحب هغه بیمار دی ناجوړه دی د پاسېدو هم نه دی نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغېستل
ویده چې تپوس دی لاړ شو ورغلل د هغه تپوس له چونکې بره په عوالیو کې اوسېده د مسجد قبا په دې خوش علاقه کې یو 3 کیلومتره د مدینې منورې نه بعد چې نبی علیه السلام ورغی هغه پروت دی په خپل بستر باندې او پیغمبر علیه السلام یې تپوس ته ورغی او چې نبی علیه السلام ورته مخامخ شو هغه نبی علیه السلام ته وکتل او پیغمبر علیه السلام هغه ته وکتل دواړه یو بل ته په ژړا شو نبی علیہ السلام خو په دې په ژړا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخیری بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کېږي او هغه په ژړا شو نبی علیہ السلام تسلی ورکړي لکه مه ژاړه خیر بیماری خدای راولي او شفا الله ورکړي خدای به دې جوړ کړي وینه د خدای رسوله په دې نه ژاړه وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخیری بیماری ده دا زما د مرګ سبب خپه په دې مو جاړم په دې چې ما ستاسو خدمت ونه کړی شو زمانه کې دا ارمانو چې د دواړو جهانو سردار مبارک زمونږ وطن ته راشي بغیر خدمت وکړم زه به ورسره کښېنم او زما په زړه کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تا سره اوس کشر دی او خدای پاک هغه له چې کومه پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی نه دا په مشره او په کشره نه ده وی زما په زړه کې تا سره ډېر محبت دی او چې ته مې ولیدې دا نور هم سیوا شو او زړه کې مې دا ارمان و چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړو زه به درنه جدا نه شم نو په دې جاړم چې ما ستا خدمت ونه کړی شو ناسته مې همدلته راونه کړی شو بیمار شم او ممکن ده چې همدې بیمارۍ کې زه وفات کړم مرم خیر نبی علیہ السلام تسلی ورکړه لاس مبارک یې پراخ کړ را روان شو دی وارثانو ته ورله وایي وی داسې معلومیږي لکه دا برخوردار وفات کېږي نو که دی مړ شو نو ما به خبره وی جنازه وکړې ګوره زه پیغمبر علیہ السلام را روان شو هغه تپوس وکړه وی نبی علیہ السلام څه ووی چا ورته اړ وی داسې کار دی ګوره که زه مړ شم چې نبی علیہ السلام زما جنازې له رونه غواړي هر سړی خو دا غواړي چې زما جنازې د یو لوی عالم یو نیک سړی دی او دا بهتره خبره هم ده او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک او د هغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د چا په قبر جنازه وکړم زما د جنازې د وجې نه خدای د هغه په قبر کې رڼا پیدا کوي ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاة علیهم زه چې جنازه په دې خلکو وکړم زما د جنازې د وجې نه خدای په دې خلکو قبر کې رڼا پیدا کوي نو اوس هڅه وایي ویله ګورې پام کوئ چې نبي علیہ السلام راونه وغواړه هغې ورته ویې ولې دا خو نبي علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی وی نه که نه وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي اصل نه چې نبی علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف ونه رسوي څوک ضرر ورته ونه مینه دې صحابه کرامو به خپل هر څه قربانول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به تکلیف نه ورکاو ټیک ده زما جنازه زما د نبی علیہ السلام زما جنازه چې وکړي ما لپاره ډېر لوی فخر دی خو لار کې د یهودو کورونه دي نو هسې نه څوک تکلیف ضرر ورته ونه رسوي نو پام کوئ چې پیغمبر علیہ السلام خبر نه کړي اتفاقا همغه شپه کې غالب وفات شو او چې وفات شو نو صحابه کرامو هغه خپلو رشته دارانو دفن که ښخ یې کړ او نبي علیہ السلام یې پرې خبر نه کړ سار له پیغمبر علیہ السلام په خپله تپوس کوي یاره وی د هغه طلحه متعلق څه معلومات شته چې څنګه شو صحابه وی د خدای رسوله وفات شوی دی وی کله وی بیګا او بیا وی موږ دفنم حضور پاک پې خفه شوي تاسو ته معلوم چې ما به خبره وی تاسو ما ته د هغه د جنازې اطلاع ولې رانه کړه وی صاحب هغه په خپله دا ویلو چې زما د جنازې نه نبي علیه السلام به خبره ولې په لاره به ځي راځي نو یهودیان دي چې د تکلیف ورته ونه رسوي وی ځای چې ځو ځان سره صحابه واغېسته چې راغل د دغه ماشوم د دغه کشر د دغه نوجوان په قبر پیغمبر علیه السلام جنازه وکړه او ځان پسې صحابه کرام ودرول او یو دعا یې وکړه نبي علیه السلام قسم دی ډېرې ښکلې دعاګانې حضور پاک کړي ډېرې قیمتي دعاګانې کړي
خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره ناشنا لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي او زما په زړه کې زه وایم چې داسې دعا پیغمبر علیه السلام لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې جوړې جوړې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي دا دعا چې نبی علیہ السلام کومه دې لږ په حق کې وکړه ډېره قیمتي دعا دې جنازې نه پس چې نبی علیہ السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم الق طلحه اللهم الق طلحه بحيث تذهب اليه وهو يذهب اليك اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته خاندي څه مې دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تاسو یو بل ته وخاندئ نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته نو د خدای مخکې چې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره شوه او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د هغه مینې او د محبت نه تعبیر دی نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته وخاندې او دې تا ته وخاندي دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته اوس کاله خبره ده چې ستا ما سره مینه نو زما هم تا سره مینه ته ما سره محبت اظهار کې زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم دقه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عظمت او قدر بی خامخا به د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي تاسو یو مختصره خبره وکړه ګوره محبت خلک چا سره کوي نبی دی یو څو اسباب دنیا کې مونږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی لوی سړی وي کامل شخصیت دی لوی سړی دی یا هغه انسان سره مونږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي مثلا احسان درسره وکړي اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې به مونږ نظر واچو نو د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک حضرت جابر ابن سمره رضی اللہ عنہ فرمائی اذا سوار لسم سپومه وا نظرت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلة اضحیان دا سوار لسم سپومه دا پیغمبر علیہ السلام تا میں وکتل وی کلب میں نبی علیہ السلام تکتل فنظرت نظرتا الى وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل مې سوال لسمې سپومې ته کتل وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د سوال لسمې سپومې نه هم ماته خشنه ښکارېده نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی دومره ډولې انسان دومره خوبصورته شخصیت چې کوم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی ویدہ مصر خودو نبی علیہ السلام نبی لیدل یوسف علیہ السلام ولیدل نو گوتے پریک لدے ویدہ مصر خودو زمان محبوب لیدل ویدہ لاس پدے بے زرون پریک لدے امدکتا سوا صحابہ کرام لاس پریک لدے خلون پریک لدے دا لاس پریک لدے خودے لان دی خبر دا دا زر پریک لدے دا صحابہ نے زرون اوڑیو خدا پریدا دیر خدا کور پریدا ډیر خدا سر دې راشه قربان کړي بالکل یو صحابیه رضی الله عنها غوته هند او په یو غزا کې او jihad د احد کې سلور زامن یو خاون یو پلار مړ شو سلور زامن یو خاون یو پلار او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي پلار دې مړ دی وی الحمدلله انا لله وانا الیه راجعون وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه ده وی خاون دې مړ دی وی الحمدلله انا لله وانا الیه راجعون نبی علیہ السلام څنګه دی وی ټیک دی بیا د سلور زامنو یکی باندې دی غړي د مرګ خبر شهادت خبر ملاویږي ورته او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیہ السلام کوم ځای دی او نه غواړي په پیغمبر علیہ السلام باندې چې نبی علیہ السلام ته وکتل نو ورته په جواب شو وی د خدای رسول څنګه ځکه پیغمبر علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی وی قسم دې چې ته ولیدې او ته مې روغ ولیدې ټول غمونه مې ختم شو دا زموږ ول دي کنه دي صحابه کرامو نه د صحابياتو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړونه وړي وطن پرېدا کور پرېدا بچی پرېدا عبد الله بن ابي رئیس المنافقین دی
او په یو جهاد کې پیغمبر علیه السلام ته سپک نسبت کړو. قرآن حکیم هم دا غي نقل کوي، لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل. سپک نسبت پیغمبر علیه السلام ته وکړو او په هغه نبی علیه السلام غصه شو، خفه شو په او د زوی د هغه نوم عبد الله دی. راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست او پلار یې منافق دی او زوی یې سوچه مسلمان. وی د خدای رسول زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی دی؟ وی نه، ما نه دی کړی. وی ښځه خو دی له راغله که زما د پلار متعلق د مرګ اعلان دی کړي نو صاحب په بل چی مه وجنه، هسې نه بل څوک پې غزار وکړي او هغه پلار والي را مخکې چې زه انتقام والم ما ته حکم وکړه صاحب نو زما د پلار سر به ستا د خپل کې پروت دا زړه وړل دي که نه دي؟ نور څه ته وایي؟ خپله خو چاله نه راکوي. او بیا ولې پلار یې دا سفر را روان دي او دا زوی یې ورغی او پلار یې د مرۍ نه ولې راکوز یې کړ. وی راکوشه او دوی بچی ته زما هغه عزتمن او زما هغه محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت هسې شو. ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کړی دی، ځان ته د عزتمن ویلي دی، هغه ته د ذلیل نسبت کړی دی او توره یې ورپسې راوویسته. وی ځان ته به ذلیل وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی، هغه دې پرېږدم که دې سر نه پرېږدم. درې ځله یې پېدا الفاظ ووی چې زه ذلیل یم، زه ذلیل یم، زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام ډېر لوی عزتمن دی، عزتمن دی، عزتمن دی. وی زه خو مخه دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کوم جمال و هم په دنیا کې بل چا کې نو. دوی کمال چې په نبی علیه السلام کې کم و او ښکاره خبره بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د خدای نه مرتبه لاندې ده، باقي د هر چا نه مرتبه پورته ده. او دریم احسان څوک چا سره وکړي نو دوی ورسره مینه کوي. نو د پیغمبر علیه السلام د عظیم محسن زمونږ دپاره او صحابو دپاره بل څوک شته؟ که نبی علیه السلام نه وی مونږ به کوم ځای پراته وو؟ ایمان کې به په جهالت کې به پراته وو. د ایمان چې مونږ ته نصیب دی د چا د برکت نه نصیب دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. د بدر جهاد چې کله شروع کېږي که نو نبی علیه السلام ولاړ دی دعا کوي، یو خوا لږ یو څو مسلمانان او بل خوا مضبوط د کافرانو یو مضبوط طاقت. نبی علیه السلام جاړي او په جهاد کې د خدای نه دعا غواړي. یو ټکي یې ووی وی خدایه وی که ستا خوښه وي چې زما عبادت دې ونه شي نو مړه که دا کسان دا زما ملګري مړه دي. او یو روایت کې دا الفاظ دي وی که دا 314 چې منا غونکې دا صحابه کرام دا بې کس او بې سوکه بې سرې الله که دا مړه شو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا غواړي بیا څوک پاتې نه شي. معلومیږي دا چې تر قیامته پورې نوم اغېشتو والا کم خلک دی د چا برکت دی؟ دا د هغه 314 هغې چا مسلمانان کړي وو، هغې سره چا احسان کړی و؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم. لوی احسان د ایمان نه خو بل نشته مونږ سره که د هدایت نه خو بل نشته که نه. مونږ که خور لور مور پېژنو دا د چا د برکت خپل مسبب ذات نبی پردازه کمال په پیغمبر علیه السلام کې چې څومره و او احسان او څلورم نمبر هغه چا سره خلک مینه کوي چې نږدې ورته فرشته کې د پلار سره مینه زیاته وي، ورور سره په دویم نمبر وي، بچي سره د هغې نه هم زیاته وي. نو پیغمبر علیه السلام خو انما انا لکم بمنزله الوالد للولد، وی زه خو تاسو دپاره داسې یم لکه پلار د خپلو بچو دپاره، بلکې هغې نه هم زیاته هغې نه هم زیات. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. زما د نفس نام ما ته پیغمبر علیه السلام که زه کامل مسلمان یم زیات به نږدې وي. د پیغمبر علیه السلام سره چې زمونږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده، دې نه مضبوطه رشته نشته. دې به د پلار به هم قربان او بچي به هم قربان و. نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي، هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي. نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهرېږي او په کار دی چې مونږ
د نبی علیہ السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو. نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې د پیغمبر علیہ السلام سره زموږ محبت او مینه دویم خبرونه ده. اوس دا محبت د دې تقاضا بسي څومره چې د پیغمبر علیہ السلام سره مینه محبت وکړو د هغې تقاضا به دی چې د هغې کومه ښکلې عقیده چې هغسې عقیده ده جوړه کړم، د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم، د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم. اوس د نبي علیہ السلام مبارک اخلاق څنګه وو؟ حضرت انس رضی الله عنه فرمایي موږ څومره غصې کوو، کور څومره نخرې کوو، بار څومره نخرې کوو. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وي 10 کاله مې د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړې ده. دې ماشوم د 10 کالو چې پلار راوسته نبي علیہ السلام ته وبخوي دې بس تا خدمت کوي. وی 10 کاله مې د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړې ده، په دې 10 کالو کې راته اوف قدرې نه دی ویلي. په دې 10 کالو خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط. دې 10 کالو کې اف لفظ نه دی ویلي. یو سړی چې راته وایي که نه اوف دا یې څوک کړه ډېر راته نه دی ویلي. او یو ځل پیغمبر علیہ السلام زه ولېږلم څه کار دپاره، وایي ما ته وایي چې دا کار وکړو، ما چې نه کوم څه ماشومان دي خامخا، وایي هسې مې ورته وایي چې نه کوم، وایي روان شوم هغه کار ده. وایي نبي علیہ السلام په خپله کار پسې روان شو. وایي زه په لار کې ولاړ وم، وایي چې څنګه راغې، وایي زه د شا نه ونیولم، وایي ما ته وایي چې تا چې وایي چې زه نه ځم، وایي ما ته چې نه د خدای رسول دی روان شوم لاړ. نه سپېړه شته، نه غزار شته، نه رټل شته. پخو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړی. دا یو قبیلې سردار دی سمامه ابن اسعد، د یمامې سردار دی، او صحابه کرامو ولیدو کافر دی. اور وخت مدینه منوره کې پیغمبر علیہ السلام ته پیش کړی، صاحب سمامه گرفتار کړ. سمامه صاحب دا گرفتار کړ. نبی علیہ السلام مې دغه پورې وتړه، ستنې پورې د جومات وتړه، د جومات ستنې پورې وتړه. سهار وختي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې ووت، ورته وایي سمامه ما عندک یا سمامه، لکه دې څه خیال دی، څه سوچ دی په دې زړه کې؟ او ورته وایي صاحب درې خبرې مې دي په دې زړه کې. یوه خبره دا ده که مې وجنې نو د ډېرې لوی قوم مشر یم او ډېره لویه وینه مې ده، ډېر لوی نوم دې راباندې کېږي، لوی نوم دې راباندې کېږي. سرکوټې سړی نه یم چې بس مړ به شم او خاطر خلک وایي اوهو سمامه یې مړ کړ، د یمامې سردار یې مړ کړ، د یو قوم لوی مشر یې مړ کړ، لوی نوم دې راباندې کېږي. او که مې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکر ګزار بني، ټول عمر به دې شکریا ادا کوم. او که مې فدیه غواړې مال غواړې نو چې څومره غواړې ووایه اوس به زما قوم دله مال لوړي، په پیسو مې پرېږدي. خو پیغمبر علیہ السلام هېڅ غږ هم ورته ونه کړي. سهار له بیا نبي علیہ السلام تپوس وکړي سمامه کې دې څه سوچ دی، څه خیال دی؟ وایي صاحب هغه پرونی درې خبرې دي، که احسان را باندې کوې نو په ډېر لوی سړي به احسان وکړې، ټول عمر به دې ستا شکریا ادا کوم. او که چېرته وجنې مې نو بس مړ مې که سرکوټې سړی نه نوم دې را باندې کېږي. او که مال او دولت غواړې نو چې څومره دولت وی ووایه چې د زما قوم راوړېږي. بیا ورته نبي علیہ السلام غږ ونه کړ. په درېیمه ورځ بیا نبي علیہ السلام راغی دا تپوس یې ته وکړه، هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې. نبي علیہ السلام وی اطلقوا سمامه، وایي پرېږدې ځه پړې ورته اوس پړی. چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل او راغی نبي علیہ السلام ته مخامخ کېناست. پیغمبر علیہ السلام ته کېناست، وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل، ته مې ولیدل ستا دا ملګري مې وکتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مبغوض مخ چې زما بد شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته
مبغوز د بل چا مخ نه ښکاره ته مې ډېر زیات بدي شوې او قسم دی چې د نن نه پس ستا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وایي ستا ملګري زما ډېر بدي شو نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدي شو او نن ستا د کلي نه محبوب کلی ما ته بل نه ښکاري لاس راځې خواکه صاحب او ما ته دې دا خپل دین وښایه دا کلمه دې راته وښایه چې زه مسلمان شم هغه وخت کې الله تعالی وله ایمان ورکړي صرف د صحابه کرامو د ښو اخلاقو د برکت صرف د صحابو بهترین اخلاق دي بس ښه اخلاقو د نبي علیه السلام د هغه د صحابو ښایسته مزېدار اخلاقو هغه اخلاقو ته چې د کافرو قتل مسلمانېدل اوس د مسلمان داسې اخلاق دي چې مسلمان ورته ګوري نو کفر ته کوي دوکه مسلمان کې ده ټګي په مسلمان کې ده کنځل په مسلمان کې دی د مشر بېعزتي په مسلمان کې ده په کشر نه رحم په مسلمان کې دی مسلمان سره بغض حسد چغلي شیطانت دروغ دا د مسلمان صفت دین ته شاکول او د بېدینو خلکو سره ناسته فحاشي بدعملي دا د مسلمان شیوه ده کوم هغه صفت دی بې د لمونځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د دې اودس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کو هغسې کوو که هغې نه بترې کوو مونځ خو هم هغسې نه چې کوم هغوی کوو روژه خو هم هغسې نه چې کوم هغې نیوله زکات خو هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت به مجموعي طور نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان مشتا علماء مشتا لیکن مجموعی طور براوالو کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې ظلمي څه درد په کوم مسلمان کې موجود پروت دی د چا زړه په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا زړه په فحاشۍ خفه کېږي زموږ په دې وطن کې تاسو ګورئ که اوس همداسې خبر شومه چې زموږ د چارغۍ کوم هغه کیبل نیټورک روان دی او پېښور کې روان دی قسم په خدای جومات کې درته ناست دی خبره یو سړي راته خبره کولې صدر کې مې شیخ صاحب سره مونځ کوي چا چټ ورکړو منځه کې هغه ته خلک چټونه ورکوي د هغې جوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چټ ورکړه مې زه به نن د هغې نه تصدیق کوم خو زه ورغلم خو ما ونلید بل خوا بار چېرته وتېرې چا ولا چټ ورکړي او زنانه ورته چټ رالېږلې جمعې مانځه کې مې د زنانې یو چټ رالېږلی دی چې مونږ ټي وي ته ناست یو دا کیبل نیټورک والا مسله ته هغې کې څه فحاشي به راغلي زه ناست یم او زما ورور ناست دی او دې ته مونږ ورسېدو چې ما او زما ورور یو بل سره هغه بدعملي وکړه اوس زما د توبې څه کېدي چې څه وکړم او په دې زموږ زړه درد نه کړ پلار به هم ناست دي زوی به هم ناست دي لور به هم ناست دی پلار به هم ناست دي ورور به هم ناست دي خور به هم ناست دي هغې کې چې کوم فحش څیزونه ښکاري درته هغه فحش هغه ګن چې مسلمان خو څه کې شیطان هم ترې نفرت وکړي زموږ حیا څه شو زموږ غیرت څه شو زموږ ایمان څه شو زموږ د پیغمبر علیه السلام د عشق دعوه څه شو د محبت دعوه هم کم ولاړه او چې موږ وایو چې موږ د نبي هم امتیان وو هغه د امتیت دعوه کم طرف ته لاړه رب العالمین دې موږ په صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت ته چې مخامخ کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبره وي د مخ د ملاقات دپاره خو هم څه خو پرېښودل پکار دي که زه به صرف نبي صاحب چې ما ستا کم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کم کردار خپل کړی دی ما ستا کم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورونه پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو اخلاقو ته به چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل کا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دی اگر زمون په کلي کې د دوه جوماتونو نه پکې چا د شپې وړي یو جومات نه یې بل جومات نه یې نو ما ته چا ویله چې دا خو دا پوډریان موډریان دي ما ټیک شوله پوډري خو مسلمان دی ولا مسلمان دی خدا دی زه به ده ویم چې زه خو طبیعت یې برابر نه زه
نشه کې به یاسه یاسه، لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې ته الګ وله. زما د جمعات په پروس کا جانماز چا تحت کړل د طالبانو کمبل او جانماز پروتو کنه جانماز چې څوک اخلي سره پاره هیڅ مونږ پې کوي او دا خو ورته پته چې دا پوډري دا شی پټ کړل ولې پوډري ته پکې دی پوډري ته جانماز ولې او بیا د جانماز مونږ په کې خلک پته چې دا جان پټ کړل. نو غلطي زما شو کړل پوډري شو زما غلطي ولې دلاله بل ما ته بیا چا وې نه وې دا څه نه دا وې دا خلک ول پیسې ورکړي چې شابه شی راوړه چې کوم شی راوړه ګوره مال راوړه زبرنا دا زموږ اخلاق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دا د اخلاق. نورو خدای پاک دې مونږ کې دغه څه خشته بهترین خو پیدا یو صحابي دی مخکې يهودي و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې شیخ قرض اغشته چې کجوري ته قرض کړی صحابو لپاره دا هغه ټیم کې لا وخت و چې دا سړی راغی او نبی اسلام ته کېناسته وی ما لا خپل شی راکړه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل وروره ستا خو لا ټیم شته ستا نیټه کې خو لا وخت شته په دغه چغې جوړه کړه د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخي جوړو وی تاسو د خلکو نه دې لپاره شی هلې چې خورئ یې او تاسو د عبدالمطلب ولاد همدغه څه کوئ او تا ما دې لپاره ماشي واغېسته چې ته خورې نه راکېدل. اوس نبي علیه السلام غلی ناسته چې دا خو نیټه کې دې هم دوه درې ورځې پاتې دی نېکبخته اوس بې ځایه چغې دې هم جوړې کړې. عمر فاروق رضي الله عنه مجلس کې ناست هغه راپاسې د خدای دشمنه وه د پیغمبر ځان په شان کې داسې ګستاخي کې دا اوس اشارې ورکولې چې ګورې سم شه لکه دغه خو باد ته بوزې که بنو دي او پیشارو کارونه کې نیخ پې راغلی وی چم ګورې که بله خبره دی وکړه خبره. اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بلکل درسته نیټه کې دوه درې ورځې شته ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کې لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک ورته څه وی عمره وی دا خبره دې ښه ونه کړه وی زما تا مې د دې نه یو څه خبرې توقع وکړه وی زم ستا د نصیحت محتاج یم دا سړی ستا د نصیحت محتاج یم ده ته به دې نصیحت کړی ما ته به دې کړی دا ستا ته دې ولې وی دې ته به دې ویلو چې وروره ستا نیټه کې درې ورځې شته غوسه مه کوه خیر دی که په نیټه د چا یو ورځ دوه ومې نو خلک غږ نه کوي او وی زم ستا د نصیحت محتاج یم ما ته به دې ویلو چې د خدای رسوله چې چا نشې والي او درې ورځې مخکې ورته راوساته دې دا خو ورشه وی دې بوزه او چې د څومره حق دې هم وله ورکړه لږ زیات هم وله ورکړه څه اندازه مقدار یې ورته وکړه چې بویه ته خپل حق یې وله ورکړو او د هغې نه پس هغه زیات یې ورکړو نو سړی ورته ویل بس زما حق پوره شو دا زیات دې راکړې وی دا چونکې تا ته ما دوه درې ستنې خبرې د پیغمبر علیه السلام په مخکې وکړې نو نبي علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی دې ورټه لږې زیاتې وله د هغې په بدل کې ورکړه. نو دا سړی ورته وی عمر فاروق ته وی زه پېژنم عمره وی نه وی زه زید ابن دسنیم دا د یهودیانو یو لوی مشر عالم وی ښه د یهودیانو هغه لوی ملا لوی علامه هغه وی او وی ګوره سره دومره لوی علم زمونږ د پیغمبر دونه ګستاخي دې وکړه دومره بېعزتي دې وکړه دومره ستغې دې ورته وی په مجلس کې بې ځایه دې ووی هغه ورته وی وی ما په خپل کتاب تورات کې د نبي علیه السلام چې څومره صفتونه ټول مې مونږ سوا د دوه صفتونو زمون کتاب کې چې د پیغمبر علیه السلام متعلق څومره اوصاف ټول مې پکې ولیدل سوا د دوه صفتونو یو دا چې پیغمبر علیه السلام سره څومره څوک د جهالت کار وکړي که نه بدرد ورته وایي دی به صبر کوي دی به د جهالت جواب په جهالت نه ورکوي او دویم دا چې د غصې او د صبر مقام راشي نو غصه به نه کوي صبر به کوي وی نن زه دې دپاره راووتم چې د پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفتونو امتحان واله چې دا پکې شته که نشته وی ما ورسره ډېر لوی د جهالت کار وکړ بدرد مې ورته وی نسب مې موله یاد کړ د صحابو په وخت کې مې بېعزتي مې ورته وکړه ما جهالت وکړ پیغمبر علیه السلام د هغې مقابله کې ما سره دومره احسان او ښېګړه وکړه چې کجورې زیاتې راکوي او دا غصې مقام او غصه او نه په صبر وکړه وی دا عمر صلی الله چې زما په اسلام ګواه شه چې ما له خدای ایمان راکړي زه مسلمان شم راغی اوس خدای پاک مسلمان
دا د حضور پاک د مبارک و اخلاق د برکت. په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام تر مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، او داسې شهید شو بیبي هندا دا غیر راسته شهید شو، لکه هغه د غلام لمسولو او بیا دې پوزم پرې کړ، غوګونه هم ته پرې کړ، شونډې هم ته پرې کړې، سترګې هم ته وېستې، سینه وشول او د حضرت حمزه رضی الله عنه زړه وېسته او دا هندي په چکونه ولګول، اله کړو استفاده چکونه ولګول. د جنگ بدر کې د هندي پلار او عتبه او شیبه تراو یوې رور دا مړ شوي او دا پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه لاس ته مردارو او انتقام یې غوښته او د حمزه رضی الله عنه د سترګې او د پوز او غوږونه او شونډې د امیل کړ په تار کې واچول او غاړه کې واچول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر دا وکتل ډېر زیات خفه شو، وایي ما خدای نه منع کړی ده، زه خو د کافرو سره هم دا چل نه کوم. او بیا دومره په هغې خفه و، وایي زړه مې غواړي چې دا خپل توم دقسې پرېږدم او ښخ یې نه کړم چې د قیامت په ورځ باندې زما دا تره سره د نورو شهداو چې دا کوم حیوانات او مارغان وخوري چې د هغې د وجودونو نه یې دا غوښې راوچتې شي او د خدای دربار ته راشي. ډېر زیات پرې خفه و. هغه هنداغه چې چا دا خطرناک سلوک کړی و چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځو ایمان راوړه. پیغمبر علیه السلام سره بیعت کړی او پکې دا هندم و. دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تر سره دا خطرناک سلوک کړی دی یو پکې دا و. د نبي علیه السلام چې ښځې راغونډې شوې نو وایي چې مونږ تاسو سره صاحب د ایمان د اسلام بیعت کوو. پیغمبر علیہ السلام او فرمایي یو کس مشرک دی. وګوره نبی علیہ السلام خود سره ګوره د لاس بیعت نه دی کړی، ښه خود د لاس وړل دا منې شریعت دا خو خبره وه. یو پکې مشرک بس هغې سره به زما خبرې ټولو سره خبرې به دا هنده پکې مشره وه، دې ځان مکمل اونغښته او پټې کړ چې پیغمبر علیہ السلام مې ونه پېژني که ویې پېژندم چې دا خو هنده ده، دا هغه خبره چې زما تر سره یې کوم سلوک کړی نو ممکن نه چې د ایمان قبول شي. دی بالکل ځان پټ کړو، نقاب یې چولو، مخ یې پټو. نبی علیہ السلام ته مخامخ شو، پیغمبر علیہ السلام کې شرطونه یې ښودل. لومړی شرط دا دی چې شرک به نه کوئ، خدای له به شریک نه جوړوئ. دا هنده ورته وایي بالکل دا شرط مونږ ته منظور دی. نورې ښځې ډېرې ناستې دي، دې مخ پټ کړی د نبي علیہ السلام نه ځان پټوي چې ځکه دې ښځو په دې ډله کې مې ایمان منظور شو نو بیا به سره ښکاره شم، پروا نشته. خو که مخکې مې وپېژني او ممکن نه و چې زه تا خو ما تر سره ډېر عجیبه سلوک کړی، ستا ایمان کوم ځای قبلوي، بې شک به نه کوې. دا ورته څه وایي بالکل دا خبره ټیک ده. وایي ټول عمر هم د بوتانو سجدې وکړې، وایي هېڅ ګټه یې راله رانه کړه. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي وایي ښه زناکاري به نه کوې، بدکاري او بدعملي به نه کوې. او ورته څه وایي وایي د شریف قوم لوڼه خویندې بدکارۍ نه کوي صاحب، دا شرطونه مه لګوه. د شریف قوم لوڼه خویندې زناکارۍ او بدکارۍ نه کوي. نبي اسلام دې کې حیران و چې دا خو عجیبه خبره خو او به دې ویلي وکړه. خو خیر درېیم نمبر ورته وایي چې بچي به نه وژنئ، اولاد به جمدي به دې ښځو به جنکۍ ښخولې، بچي به نه وژنئ. دا ورته څه وایي وایي مونږ بچي نه وژنو، وایي مونږ ماشومان لوی کړل په مینه نو تاراله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل. پس نبی اسلام بیا حیران دی چې عجیبه خبره نیغ نیغ رف رف جوابونه راکوي. اوس ښځه څوک ده؟ دا عتبه لور ده. عتبه د مکې مکرمې لوی رئیس سردار او د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده. دغه وخت کې ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی، بس دغه وخت کې مسلمان شو. د مکې سردار دی، اخوا دې خوا خو نه ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام فرمایي یو شرط بل دی، په اغلا به نه کوه. سړی چې کور نه اکثر ښځه د کور شی غلا کوي، غلا به نه کوي. خو دې خو ځان پټ کړی، خو د خولې نه خبره ووته. وایي د خدای رسوله وایي زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی، نو که زه د هغه نه څه شی پټوم هم د هغه په بچو یې لګوم دا به غلا کې راځي. نو چې نبي علیه السلام دا واورېد چې زما خاوند ابو سفیان دې له اوس خبره خولې نه ووتله، ځان به یې پټ ساتلی و. نو پیغمبر علیه السلام فورا پوه شو، انت هند بنت عتبه،
ته هنده د عتبه لورې څه چې د ابو سفیان د خاوند نوم دی واغوست هنده د عتبه لورې بس دا پړچېدو شو چې ما خو ځان پټ کړو دا خو زما د خولې نه زما معلوماتو شو دا به څه کېږي پیسې ما ځان پټ کړو ځکه چې ما ډېر ناروا سلوک ستا تر سره کړی دی ما هغه ګناه کړله چې د نه قبلېدو ګناه ده هغه ظلم مې کړی چې د نه قبلېدو د نه بخېدو ظلم دی ځان مې پټ کړی د خدای رسوله زیاتې مې کړی دی او ما ځکه ځان پټ کړی چې زما توبه دې خلکو کې پټه قبوله شي که ښکاره شي ممکن ده چې ته زما توبه قبوله نه کړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هندې په سچه چې تا توبه وایستو ایمان دې راوړه ستا دا ټول ګناهونه تا ته معاف زما د تره هغه چې تا څه کړي دي هغه ټول درته معاف دې ته اخلاق ښه خوی دې ته وایي یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ ودرولو او صفونه نه غول غشو پیغمبر علیه السلام سره غشي داسې راښکو برابر چې څوک به سینې بار وابېدل نه کول د یو صحابي په خېټه باندې غشي راښکلی شو زخمي نه شو خو معمولي غوندې کرښه پرې راغله صحابي رانیغ شو نبي ته وایي زما خېټه د خدای رسوله خوب کړه پیغمبر علیه السلام هم حیران شو لکه ما خو په قصد نه خوب کړی نه ما په خېټه دې غشي راښکله ما خېټه دې خوب کړه ما خو په قصد نه کړی ما خېټه دې خوب کړه صحابه حیران دي لکه تاسو ستا پیغمبر نه تا په ایمان نه لرو ولې نه وایي زه به دې بدل اخلم وایي د خپل پیغمبر نه څوک انتقام اخلي وایي دا خو به دې پیغمبر وینا ده چې چا سره زیاتی وکړي نو هغه دې سره بدل وایي اوس که بل سړی وي ته وایي لکه ما خو په قصد نه دي کړی زه تاړو مسلمان دی د کافرو ډله کې ودرېږم لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي وایي راشه ته زما په خېټه غشي راکاږه حواله راغله ما راخکې قصدن نه دي کړی خو چې ته وایې او صحابه هم حیرانه چې عجیبه مسلمان هم جهاد ته راغلی د پیغمبر په سر نه ځان قربانې هم انتقام ته اخله څه خبره ده وایي نه اخله مخابت انتقام اخله حضور پاک غشي ورکړی ته زما په سینه په خېټه راکاږه وایي نه خدای رسوله وایي تا چې زما په خېټه غشي راښکو نو وایي زما خېټه بربنډه وه او ستا خېټه چې ده نو هغه پټه ده په څادر کې خېټه ښکاره کړه چې غشي پرې راکاږه بیا صحابه کرام بل وشو او نبی روان حیران دی حضور پاک ورته څادر مبارک لرې کړ خېټه ښکاره کړه دې په ژړا شو او ورمنډه یې کړه د حضور پاک خېټه ښکلولې شروع کړل وایي اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دا مې مطلب نه دی چې ستا باندې غچې راکاږم خدای موقع راکړه چې دا خېټه دې لږه ښکل کړم دا مې مقصد لیکن د نبي علیه السلام مبارک اخلاقو ته مو ګورو څومره بهترین اخلاق څومره ښکلې خوی صحابه کرامو سره به خوش طبیعت کول ناس به ورسره باید طبیعت نه لري هم چې تیم تریش طبیعت دی نه ناس به ورسره خوش طبیعي به کوله ورسره ګپ شپې ورسره لګو یو ځل نبي علیه السلام یو صحابي راغی وایي صاحب ما له یو اوښ راکړه سفر پرې کوم پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی ورشه دله د اوښ یو بچی ورکړ هغه وایي صاحب د اوښ په بچي څه کوم زه خو غواړم چې سفر نه پرې لاړ شم وایي ولې اوښ د اوښ بچی نیسه اوښ در کوم که نه د اوښ بچی در کوم که دا اوس خوش طبیعتي شو یو بوډا راغی نبي علیه السلام ته وایي ما د دعا په چې ما خدای پاک جنت ته بوځي وایي بوډاګانې خو جنت ته نه ځي په ژړا شوه چې خدا روجي او دا مونځونه هسې کوم چې بوډا جنت ته نه ځي نبي هم ورته وایي ژاړه ما وایي بوډا جنت ته نه ځي تا د خدای ځوانه کې پېغله به ځي که نو جنت ته به ځي بوډا به نه ځي ځوانېږي به نو ځي یو بل صحابي دی حضرت ظاهر رضی الله عنه د شکل نه یو فوټېله غوندې خوشرنګه نو او ډېر خوشطبع نو پیغمبر علیه السلام یو ځل راغی د ټوکرې به خرڅولې بازار کې نبي علیه السلام ورته شاته کېناست او د شا نه یې وله په سترګو لاسونه کېښوده لکه باید سړی وي دوستانه تعلقات دي نو شاته پې لاس کېږدي چې نه ما پېژنې که نه شاته یې نه وله په سترګو لاس کېښود منع څوک دي یو خوا بل ته یې کتل خو پیغمبر علیه السلام یې سترګو له ښه زور ورکړی دی شاته ورته ناست دی او دې ناست دی او دې چې دا څوک دی خدای اخر د سترګو په دې راو کې نبي علیه السلام صحیح کړ چې صحیح یې کوي پېژانده نو زر یې لاسونه شاته د پیغمبر ځان راتاو کړه او دا خپله شی او پورې مږل شروع کړه نو پیغمبر علیه السلام څه وایي وایي دا مرایې خرڅوم دا غلام څوک یې اخلی هغه مرایې نه
خدای څه خوش طبیعتي کوله وی دې خرڅوم ته څوک یې دي په ارزان قیمت خرڅوم څوک به رانه والي او ورته څه وایي او ورته د خدای رسوله ګورې ما مه خرڅوه ګنې کوټه به مې ومونې که په چا د خلکه په ما څوک څه کړي ته به مې واپس کړي ما څوک نه قبلوي حضور پاک څه فرمایي وی ټیک ته که خلک تا ته کوټه وایي لکنک عند الله لست بکافر لیکن ته د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس ډېر لوی کاره انسان داسې خوش طبیعتي به نبي هم صحابه کرامو سره کول خو هغه خوش طبیعي به کوله چې دروغ به پکې نو د مسلمان تذلیل او د مسلمان هغه سپک کتل به پکې نو خدای پاک حضور پاک له ډېر ښایسته مزېدار خوی ورکړو کور کې یو باغ کور کې دننه او د کور نه باغ یو ځل یو کافر د نبي علیه السلام مېلمه شو او دا کافر سببانیتې راغلی چې څنګه راغی نو پیغمبر علیه السلام ورته څه بستره وغیره څه ده د نبي علیه السلام بستره به څوکو ده کجورو پوزکې به د پام هغه کافر د شپې پاسې د نبی علیه السلام په هغه مبارک بستر د پاسې لوی اودسماتې وکړه غټ اودسماتې هم په لږ یې یخ راغلی او لاړ او چې تګ توره ته یېره شوه ځکه په تلواره منډه واله چې نبي علیه السلام څنګه راووته او ویې کتل نو اوس په هغه پوزکي په هغه بستر د پاسه لوی اودسماتې پروت کوټه کې هم بوی دی خپه شو ډېر زیات چې ګوره دا مانې وخت د مېلمستیا هم ورکړه او د ظلم کړی او نهه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې نهه نو اوس چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي نو خلک ښځې ته وایي راشه دا کار وکړه ښځې وي دې دپاره لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپلو لاسونو د کافر د هغه ګندګۍ صفۍ شروع کړه په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه د هغې صفۍ یې شروع کړه یو بیبي ته هم نه وایي چې راشه دا صفۍ وکړه په خپله لګیا شو کافر چې څه منځې لاړ او توره یاده شوه چې خو توره رانه یېره شو نو بیا راغی او په دې خیال چې دا پیغمبر علیه السلام به نه راوتې نو غلې غوندې به توره واله موزم ده چې راغی سیند کوټې ته ننوت ورتا شو دقه دی چې په پیغمبر